ضروری کار په رمضان کې خو اول نمبر روژه ده. اخوار چاته معلومه ده خو د هر یو عمل چې کله خلکو ته لږ فضیلت بیان کړي فضیلت د هغې زړه ورته راماتېږي خو چې فضیلت یې بیان نه کړي بیا ورته دومره شوق کې نه وي. نو دا رمضان چې موږ نیسو هسې رواج په طور باندې نه نیسو د عادت مطابق باندې نه نیسو بلکې دا موږ د الله د حکم مطابق نیسو چې موږ ته خپل الله ویلي موږ ته خپل رسول ویلي. اول نمبر فضیلت د رمضان هغه دا دی چې الله په دې باندې ګناهونه معاف کوي او اجر عظیم غټ اجر په الله ورکوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اوږد آیات دی. مسلمانان سړي مسلمانان ښځې مؤمنان سړي مؤمنات ښځې نو پای کې یو دا دی والصائمین والصائمات کم سړي چې روژهدار دي د دې مخکې اعمالو سره روژه هم نیسي والصائمات او کمې ښځې چې روژه نیسي نو په آخره جمله کې بیا وایي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. الله د دقې خلکو دپاره جنت تیار کړی دی. الله رب العالمین د دې دپاره مغفرت تیار کړی مغفرت او اجر عظیم بخنه ورته کوم او اجر عظیم غټ اجر ولا ورکوم. اجر عظیم باره کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې الله ورته عظیم ویلی دی د دې مقدار به څوک معلوم کړي هېڅوک یې نشي معلومولی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روژه ونیوله د ایمان د وجې نه او په طلب د ثواب باندې په نیت د ثواب باندې الله ورته مخکني ګناهونه معاف کړي مخکني ګناهونه پې الله معاف کوي. نو زما وروڼو دا د مغفرت میاشت ده د بخښنې میاشت ده په دې کې موږ په الله باندې ځان بخو. دویم فضیلت یې دا دی چې د رمضان د روژې د دې اجر الله په خپل ځان باندې ځان یوازې ښودلی خصوصي یعنې موږ ته یې تعین نه دی کړی چې دومره نه خصوصي ثواب دی او الله په خپل ذمه باندې ښودلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عمل ابن آدم یضاعف له هر یو عمل د زوی د آدم د ده دپاره زیاتې کېږي الحسنة بعشر امثالها نیکي په لس باندې الله بدلی تر دې چې هغه د 200 پورې رسیږي. خو دې حدیث کې داسې دي قال الله عز وجل په دې حدیث کې دا دي نبی صلی الله علیه وسلم الله ول دا الفاظ ذکر کړو چې هر عمل د زوی د آدم د الله زیاتې کوي حتی چې 200 پورې هغه زیاتې کوي. خو قال الله تعالی الله فرمایلی دي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به مگر روژه دا زما دپاره ده دا زما دپاره ده زما خصوصیت دی او دا زما دپاره ده او د دې جزا هم زه ورکوم د دې بدله هم زه ورکوم. د دې لنډ سی مثال موږ بیانو کله کله یو بادشاه یو مشر کسي هغه چاله څه سامان ورکړي دا په دې خلکو باندې تقسیم کوي پلاني له ورکړه پلاني له ورکړه مګر پلانې پرېږده هغه زه یې زده هغه یې زده هغه له به زه ورکوم خصوصي. دلته دا مطلب دی چې نور اعمال خو د دین دي خو روژه ما ته پاتې روژه زه په خپل باندې طور باندې ول ورکوم په خپل محبت زه د اجر ورکوم هغه اوس موږ ته پته نه شي څومره ورکوي. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به دا زما ده زه به د دې بدله ورکوم. د هغې وجه دا ده چې په رمضان کې د ریاکاري داسې کمه کوزوي. بل دا چې دا د الله او د بنده منځ کې راز دی ځکه یو سړی به ظاهر کې به خوراک نه کوي وایي ما روژه نیولې ده ظاهر کې به خوراک نه کوي ما روژه نیولې ده پټ به خوراک کوي دا خو روژه نه شوه. سړی پټ هم روژه نیولې دغه خوراک کولی شي ظاهر کې به خلکو ته وایي چې زه روژه یم خو چې یو سړی پټ هم خوراک نه کوي ښکاره هم نه کوي واقع چې دی د اخلاص په بنیاد باندې کوي. او دغه حدیث کې دا دی چې الله وایي چې دا زه ځکه ورکوم د خپل خوراک خپل څښاک او خپل شهوت زما دپاره پرېږدي. دا د یو فضیلت دی. دریم فضیلت امام بخاري حدیث څخه کړی دی الصوم جنه روژه چې کوم دی هغه ډال دی د ګناهونو نه. حدیث نسائی کې داسې راغلی الصوم جنة لأحدکم كجنة احدکم للقتال یا كجنة القتال او کما قال روژه دا ډال دی د یو تن ستاسو دپاره لکه څرنګه چې تاسو د جنګ دپاره ډال جوړ کړی ځان له روژه دا ډال دی د ګناهونو په او ستا په مابین کې په دې باندې ته ځان د ګناهونو محفوظ ساتلی شي. نو څلورم فضیلت یې هغه دا دی چې په رمضان کې چې څوک په صحیح معنو باندې دا روژه ونیسي او خپل الله خوشحاله کړي او په خپل الله باندې ځان وبخي
نو د لپاره بیا په آخرت کې یو خاص دروازه خصوصي طور باندې حق نه به داخليږي، ایت باب الریان ویلی شي. باب الریان نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجنة بابا یقال له الریان، په جنت کې و دروازه ده او هغې ته ریان ویلی شي. ریان علماء ذکر کړي دا د ریون نه واخیستلی شوی، ری ویلی کي په اوبو باندې مړېدل. رمضان چې مخکې فرض شوی هم د ګرمۍ په موسم کې، اوس هم د ګرمۍ په موسم کې چالو دی، په دې کې سړی ډېر تږی کېږي. دا تنده چې سړی برداشت کړي نو په رمضان کې چې تنده تا برداشت لا نو په آخرت کې باب الریان د الله تیار کړی دی. نو دغه باب الریان باره کې حدیث کې دا دی چې آواز به وکړی شي این الصائمون، او روژهدار خلک چرته دی؟ نو هغوی به وایي د دې دروازې نه داخلېږي، او حدیث کې دا دی لا يدخل منه الا الصائمون، د دې دروازې نه نه داخلېږي مګر صرف روژهدار به داخلېږي. کله چې روژهدار داخل شي فوراً به بنده کړی شي. دا د خصوصیت باب الریان، دا د رمضان په وجه باندې میلاویږي. بل فضیلت یې دا دی چې روژه دا د انسان دپاره سفارش کوي په ورځ د قیامت. یو حدیث کې راغلی امام احمد خپل مسند کې نقل کړی، امام حاکم نقل کړی صحیح سند سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم والقرآن یشفعان، روژه او دارنګې قرآن کریم دا به د ستاسو د یو تن دپاره سفارش کوي یوم القیامه، د قیامت کې به ستاسو دپاره سفارش کوي. نو یې روژه به وایي چې یا الله ما د ټوله ورځ چې کومه په تنده باندې تېره کړې وه او ټوله ورځ زما دپاره په لږه کې تېره کړی و، زما دپاره یې سختې تېرې کړي، زه سفارش کوم چې دا معاف کړه. او قرآن کریم هم سفارش کوي چې یا الله ما د شپه بې خوبه کړې وه، تکلیف یې تېر کړی زما دپاره، د شپې به تهجد کول او زه یې پکې لوستلم. یا الله زه سفارش کوم. تاسو څه خیال دی چې کله روژه او قرآن د چا دپاره سفارش وکړي نو دا به الله نه معاف کوي؟ دا به خامخا الله معاف کوي. بل فضیلت دا دی د رمضان په میاشت کې چې کوم سړی روژه نیسي د ده د خولې نه یو بدبوی راځي، او دغه بدبوی اصل کې د معدې د خالیوالي د وجې نه راځي. دغه بدبوی ګوره الله ته دومره خوښه ده د روژې په وجه باندې. لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، د روژهدار د خولې نه چې کوم دا بدبوی راځي، دا کوم وږم ترې راځي، دا د الله په نسبت باندې وایي د مشک نه هم ډېر بهتر، د مشک نه هم ډېر مزهدار. حالانکه بدبوی خلک بد ګڼي، بدبوی مانا هم لاره بد بوی مانا ناکاره بوی، خو د دې روژې په وجه باندې دا بدبوی هم الله تعالی مشک نه ډېره بهتره ده. دا څومره عظیم فضیلت دی. بل فضیلت یې هغه دا دی د کوم سړي خاتمه چې په روژه باندې وشوه، د کوم سړي خاتمه چې کوم دی هغه په روژه باندې وشوه، دا سړی به جنت ته داخلېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو اوږد حدیث دی من صام ابتغاء وجه الله ثم ختم له به، چا چې روژه ونیوله او د الله د دیدار په خاطر باندې چې د الله د مخ دیدار موږ وکړو، په دغه بنیاد د روژه ونیوله او بیا د خاتمه هم په روژې وشو، مانه مرګ وله په دې حالت کې راغی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل الجنه، دا سړی به جنت ته داخلېږي چې کوم سړي خاتمه په روژه باندې وشو.